والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. محترم حاجی سید باچا صاحب، ناظم سب ڈویژن خار جناب احمد زیب خان ایڈوکیٹ صاحب، جناب مولانا پتو الرحیم صاحب، جناب مولانا کریم اللہ صاحب، مولانا عمران صاحب او د جمعیت علماء اسلام د تحصیل سلاردو او د جلونگ او د مولا کلی د آغا سیمو پور راغلی کارکنانو، د سلارزو د تحصیل د جماعت شکر گزار ما چې ډېر په عجلت سره او مختصر وخت کې د دغه کامیاب غونډې اهتمام وکړو. د غونډې مقصد زمانه مخکې مشرانو واضح کړ. د پاکستان آئین کې شپږشتم ترمیم په 13-20 تاریخ باندې وشو. په دغه آئینی ترمیم کې منګه سم مذهبي ګټې ترلاسه کړې دي. په هغې باندې خوشحاله د خوشحالۍ اظهار کو او د الله تعالی د دغه نعمت شکریه ادا کو. د دغه دپاره منګه دې ځای راجمع یو. وخت انتهای مختصر دی. وزه فکر وړی ما چې تاسو ته په دغه 26 آئینی ترمیم باندې بریفنګ درکم او که تقریر وکم. دواړه یو بل سره نه میچ کیږي، خو ظاهره خبره دا چې لږ په دې ترمیم په حد و حال باندې هم تاسو پوهول ضروري دي چې که ستاسو نه بار څوک معلومات کوي چې یوم تشکرم مناوه څه دنیا ورانه شوې ده، څه چل شوی دی، او بیا ورته سر ګروئ چې یاره پته نشته دی. خو داسې خلک وایي چې اسلام آباد کې یو شی پاس شوی دی، که څه شی پاس شوی دی، کوم ځای کې سود ختم شو. نو چې په دې خو لږ سره خبر یو. او دا ټاپک او دا موضوع د احمد زیب خان ایډوکیټ ده، ځکه چې هغه آئینی ماهره دی، خو ما خیال دا و چې هغه د وخت اختصار ته کتل، نو د دې وجه نه په سرسري لږ ورغې او تاسو په حد و حال باندې سره پوه کړئ. زما محترمو ملګرو، د دغه آئینی ترمیم چې کوم مذهبي سایډ دی او د دې نه چې کومې مذهبي پیدې منګه حاصلې کړي دي، زه به په هغه سایډ باندې خبره کوم. په دا نور باندې منګه څه کوو. د پاکستان آئین په 73 کې جوړ شوی دی او د وخت او د حالاتو د بدلیدو سره وقتاً به وقتاً په دې کې آئینی ترامیم کیږي. د دې نه مخکې 25 آئینی ترامیم د پاکستان په آئین کې شوي دي. د آخري چې و د 25م ترمیم دا چې منګه د مرکز طلاقولو د صوبې سم نکاح کېدله، صوبې سم انضمام کېده، نو 25 آئینی ترمیم دغه. اوس چې کله د مسلم لیگ نون حکومت راغې، د دې خواهش شو چې شپږشتم آئینی ترمیم راوړي.
شپږشتم آئینی ترمیم له عنوان ورکو عدالتی اصلاحات. زمونږ په دې ملک دا یو شی روان دی چې دی کله په آئین کې ترمیم کوي عنوان ډیر ښکلی ورکوي خو مقصد خپل کوي. دی ترامیم د خپلو مقاصدو دپاره کوي. نو عنوان خو دا ورکو چې زمونږ د عدالتي سیسټم کې پیچیدګۍ نه دي، کمزورۍ نه دي، سستا انصاف خلکو ته نه میلاویږي، یو کیس په کلونو باندې هغه رواني حل کیږي نه. نو موږ داسې اصلاحات کوو چې عدالت په اسانۍ سره ولس ته انصاف ورکړي. نو نوم خو دا ورکو. خو د دی پکې مین یو مقصد و مقاصد نورم ډیرو، خو یو پکې غټ مقصد هغه داو چې دی موجوده چیف جسټس پایز عیسی ته ایکسټینشن او توسیع ورکوله، او دا سړی دی د خپل حکومت او د ځان دپاره پیدامن ګڼي. دا شی په څنګه چې احمد زیب خانو فرمایل په 54 نکاتو مشتملو. حزب اختلاف اپوزیشن او چې په دې کې د ټولو نه غټه پارټي د پی ټی آی هغې د دې خلاف وکړو، ځکه چې د پایز عیسی وخت پوره دی او د سینارټي په بنیاد باندې آئینی طور باندې به منصور علی شاه راتللی. نو جسټس منصور علی شاه د پی ټی آی والا پلارو او دا جسټس پایز عیسی دا د مسلم لیگ نون پلارو. خبره د شخصیاتو وه. نو د دې جنګ خو د مفاداتو شو، خو د جمعیت علماء اسلام خو د مفاداتو سره تعلقونه. زمون خو که چیف جسټس پایز عیسی راځي څه پروا نه کو، او که منصور علی شاه راځي هم څه پروا نه کو. مون خو غله نه یو، پی ټی آی والا غله دي هغه د جسټس پایز عیسی نه یریږي، مسلم لیگ نون والا غله دي هغه د منصور علی شاه نه یریدو، او موږ غله نه یو. نو موږ نه د یوه نه یریږو نه د بل نه یریږو. نو زمون خو د ججانو سره څه تعلق نشته که دا راځي. خو زمونږ خبره د اصول وه چې به آئینی ترمیم چې کې د هغې دپاره څه بنیادي اصولي. دا ترمیم د اصولو خلاف دی، ځکه اصول دا دي چې ترمیم به د ملک د مفادو دپاره کې، د ادارې د مفادو دپاره به کې، د شخصیاتو دپاره به نه کوئ. نو تاسو خو دا آئینی ترمیم د شخصیاتو دپاره کوئ، د خپلو اغراض او مقاصدو دپاره کوئ. نو زمونږ د دغې آئینی ترمیم سره ذاتي اختلاف نه و، د مفادو اختلاف نه و، د اصولو اختلاف و. اوس دلته کې مسلم لیگ نون او حکومت هم پوه شو چې بغیر د مولانا پل رحمان نه دا آئینی ترمیم پاس کیږي نه، او پی ټی آی هم په دې باندې پوه شوله چې په غیر د مولانا نه دا آئین ریجیکټ کیږي او مسترد کیږي نه. نو دواړو د مولانا سره لاسنیوه وکړله، او هغه مولانا چې لس کاله ورته کنځلې کولې د هغې دپاره د پیر او د مرشد لفظ استعمال که. نو مولانا صاحب ته په دې کې د پیر حیثیت حاصل شو، او دغه خانقاه ته دا تمام خلک را روانو د خپلو مقاصدو دپاره. مولانا صاحب چې په دې کې کم کردار ادا که دا یو نیم میاشت دا پراسس وچلېده. شارټ کاټ خبره درته کوم. 3 غټې پیدې موږ وکړلې: آئینی پیدا، سیاسی پیدا، مذهبي پیدا. ملک کې آئینی بحران جوړېده، او د آئینی بحران سره سیاسی انتشار او بحران جوړېده. مولانا صاحب هغه آئینی او سیاسی بحران حل که، یو داسې متفقه آئینی ترمیم راوړلی شو چې هغې کې د اصولو خیال هم وساتلی شو، د انساني بنیادي حقوقو خیال هم وساتلی شو، د آئین خیال هم وساتلی شو،
او د دوانو فریقینو خیال ام وساتلی شو یو متفقه آیین راغی که تاسو خیال کړی اوس د پاکستان چیف جسټس څوک راغی خو نه پایز عیسی شو او نه منصور علی شاه شو پی ټی آی چې کوم وي هغه هم نشه حکومت چې کوم وي هغه هم نشه ځکه د سینارټي مسله ختمه شوه 3 کسانو به پارلیماني کمیټۍ ته راځي هغې به فیصله کوي هغې فیصله په یحیی افریدي باندې وکړله نو خبره مین ته راغله نو دې سره آیینی بحران ختم شو سیاسی بحران ختم شو دا مولانا چې ټول خلک هغه نن د هغه ستاینه او تعریف کوي دا پوهه دي چې که مولانا دا کردار نه وی ادا کړی نن به د ملک هم حال وی ښه دغه خو پرېږده وه موږ مذهبي ګټې څو وکړلې تاسو شمارئ څلور ګټې مو وکړې د سود خاتمه نمبر 1 فیډرل شریعت کوډ مضبوطول نمبر 2 اسلامی نظریاتی کونسل مضبوطول نمبر 3 او نمبر 4 دینی مدارس رجسٹریشن په داسې طریقه باندې چې د دوی خپله خودمختاري به بحالي دا 4 ګټې موږ وکړلې اوس دا 4 ګټې موږ څنګه وکړلې په دې درته لږه شانې خبره کوم ربا سود دا د پاکستان د معیشت برخه ده او دا د هغې حصه ده د هغه انګریزانو د وخت نه د پاکستان تجارت معیشت بینکاري دا په سود باندې بنا ده پیسه ورکوي هم په سود اخلي هم په سود ټول نظام معیشت د پاکستان کې سود سرایت کړی دی په 73 کې چې آیین جوړېده زمونږ دا مفتی صاحب د لپکې ناست و هغې یو کوشش کړی دی د 73 د آیین احمد زیب خان ناست دی آرټیکل 38 د هغې ذیلي کلاس دی هغې کې دا واضحه لیکلې ده چې ربا جتنا جلد ممکن ہو ختم کیا جائے گا یا ختم کی جائے گی مؤنث ہے کا مذکر ہے ربا مؤنث ہے ما په خیال باندې ختم کی جائے گی دا د آیین آرټیکل 38 وایي څه وایي چې څومره زر وي پاکستان کې به ربا ختمیږي خو حد یې نه دی ورکړی ځکه آیین خو جوړ شو په 73 کې نو دا زر به د 80 پورې پوره کیږي که د 90 پورې به پوره کیږي که د 2000 خو زر تر زره به موږ ربا ختمو اوس دغه آییني د همیش دپاره زموږ مذهبي خلکو پارلیمنټ کې م استعمال کړې ده چې وایي ربا ختمه کوي آیین لیکلی دي دا ټکی په عدالتونو کې م استعمال کړی دی او په فیډرل شریعت کوډ کې د دې دپاره اپیلونه هغې کړي دي چې تاسو ربا ختمه کوئ خو ربا نه ختمیږي ولې نه ختمیږي وای ختم به کو کنه آیین کې خو دا نه دی ویلي چې تاسو د 2020 پورې ختمه کوئ خو جلد ختمه کوئ نو څه جلد هم د خو ختمه به شي 2030 پورې به ختمه شي چې 2030 راغی بیا به دی موږ د څه وایه چې په آیین کې خو حد ټاکړی خو جلد به ختمه کو 2035 پورې به ختمه کو نو چې بیا 2035 راشي بیا به څه وایي خو ختمه به کو څه 40 شی ختمیږي نه ځکه حد یې نشته نو د آیین د جوړېدو نه وروسته 50 کاله ربا ځکه ختمه نه شوه چې ربا ته حد ټاکلی شوی نه او دلته چې په فیډرل شریعت کوډ فیصله وکړله هغه به چیلنج شوله په سپریم کورټ کې سپریم کورټ به سټې اډر ورکړه په ځای به خبره ودرېدله چې به یې په آیین کې واضح ټکی نشته دی خیر دی په دمه به وشي تاسو په دې خبره پوهېږئ دلته مولانا صاحب د دې موخې نه فایده واخیستله چې اوس خو اسم دواړه جانبین ته محتاجه دي نو چې د دوی جوړه کومه او دوی له متفق شی برابرومه نو ولې پکې خپل مقاصد نه کوم نو دغه د ربا د ختمولو دپاره به ټایم راکوئ نو ټایم یې ورکړه 1 جنوري 2028 نو اوس هلته د آیین چې کوم آرټیکل 38 دی چې ربا جتنا جلد ممکن ہو ختم کیا جائے گا
هغې لاندې ولیکل چې ربا 1 जनवरी 2028 तक ختم किया जाएगा. ٹھیک شو لامحدود شی څه که اوس چې کله 2028 راشي عدالت کې اوس هم کیسونه پراته دي او موږ ربا ختمو د چا پلار هم سپریم کورټ ته نشي تللی او که لاړ هم شي ځان به وشرمئ ځکه سپریم کورټ خو د آیین د واضح دپې خلاف چاته شتی نشي ورکولی د هغې خلاف خو فیصله نشي کولی نو خبره آیین ختمه کړه دلته چې شی په آیین کې راشه بیا هغې ته آییني تحفظ میلاو شو